د منظور پښتین ملګری وایي له سهاره په عدالتونو کې په تمه دي خو مشر منظور پښتون یې نشته. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ رابطه کار کامران او څو نور مشران وایي چې له سهار راهیسې دوی په ترهګرۍ ضد عدالت او عامو کچاریو کې په انتظار دي، خو وایي تر اوسه یې د مشر منظور احمد پښتین هیڅ درک نشته چې هغه چیرې دی. د منظور احمد پښتین نږدې ملګری ادریس پښتین رسنیو ته وویل چې دوی له سهاره په ترهګرۍ ضد عدالت کې په انتظار ناست دي او داسې اوازې وي چې هغه په یو موټر کې راوړل شوی او عدالت ته وړاندې کړی شوی دی، خو دوی مشر منظور پښتون نه دی لیدلی او له موږ سره یې کاره معلومات هم نشته. منظور پښتین تېره ورځ په چمن کې پولیسو وروسته له هغې ونیوه چې د منظور احمد په وینا چې امنیتي عسکرو یې پر موټرو ډزې کړې وې. بیا د بلوچستان پولیسو منظور احمد د پښتونخوا پولیسو ته سپارلی و او هغوی بیا د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی و. امکان څرګندېدی چې پښتین به نن عدالت ته وړاندې شي. د منظور احمد د پښتین د نیول کېدو خلاف پرون د پاکستان په لویو او واړو ښارونو کې پرلتونه او مظاهرې وشوې چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی و او له حکومت یې غوښتنه کوله چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، خو حکومت د هغو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی فدا الله وزیر وایي مشر تر اوسه هیڅ یو عدالت ته نه دی وړاندې شوی. وایي د اسلام آباد په کومو تاڼو کې چې د هغه خلاف مقدمې درج کړی شوي هلته یې پوښتنه وکړه، خو پولیسو ورته ونه ویل چې هغه له دوی سره دی. وزیر وی او ای ډي وی خبریال ارشد حسین ته ویلي چې نن له خپل وکیلانو سره راغلو، ټوله ورځ مو تېره کړه خو دی عدالت ته پیش نه کړ. مونږ کوشش وکړ چې په نورو ادارو کې هم د هغه معلومات وکړو، خو مونږ ته هیڅ چا ځواب را نه کړ. بل اړخ د قانون پوهان عدالت ته د منظور پښتین نه پیش کول د قانون او بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ګرځوي او وایي په دې اړه به د ډسمبر په 9 نیټه په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. د پی ټی ایم وکیل سمیع الله وزیر وایي چې په هر چا چې هر تور وي او هر جرم یې کړی وي له قانون سره سم به هغه په 24 غنټو کې عدالت ته وړاندې کیږي، خو وایي منظور پښتین له 2 ورځو د 2 صوبو او مرکز پولیسو ته سپارل کیږي خو عدالت ته نه وړاندې کیږي. دا ډیره د بدمرغۍ پیښه ده او د قانون ښکارا سرغړونه ده چې یو کس نیول شوی دی او تر اوسه د دوی په زندان کې دی، هغه هم په غیر قانوني زندان کې. د اسلام آباد پولیس وایي منظور پښتین د دوی په حراست کې نه دی. منظور پښتین په چمن کې له یوې نیمې میاشتې روان احتجاجي پرلت ته ورغلی و چې له افغانستان سره پر پوله د پاکستان د حکومت د ویزې او پاسپورت د شرط ختمول غواړي. پښتین هلته ویلي و چې دا نه یوازې د چمن د خلکو بلکې د ټولو پښتنو غوښتنه ده چې پر ډیورنډ کرښه بې پاسپورټ او ویزې تګ راتګ وکړي. د پښتین تر نیول کېدو 2 ورځې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي رسنیو ته د پی ټي ایم د پاکستان مخالف تنظیم بللی و او ویلي و چې دوی د چمن له پرلته په ګټه اخیستو د پاکستان خلاف خبرې کوي.